بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ریفرنس ته. تاسو ریفرنس کې فوټنوټ، اینډ نوټ، سایټیشن برخه ولوستله. دا برخه مو هم لوستې ټیبل اف کنټینټ. نو نن به راشو انسرټ کپشن ته. کپشن د عکس او د ټیبل لپاره ده. دا د خط او د کتابو په خاطر دا برخې دا خاص د ټیبل او عکسو په خاطر ده. زه به راشم یو صفحې کې به یو عکس راولم. تاسو راشئ عکس ته، یو عکس انتخاب کړئ. دا یو عکس ده. بیا ریفرنس ته راشئ. په ریفرنس کې ولیکئ انسرټ کپشن. کپشن ولیکئ. دا خپله فیګور ولیکل کېږي. که غواړئ چې بل شی راسي هغه لیبل چې فیګور لیکلي هغه جنریټ کوئ به دا راسي. که غواړئ خپل لیبل ورکړئ دلته ولیکئ. مثال ایمیج ولیکئ، ایمیج 1 یا ایمیج ولیکئ 1 خپل ورکړئ. ایمیج به زه ولیکم ایمیج. دلته ټکس بدلولی شئ. پوزیشن یې مثلا پورته راشي که لاندې. زه پورته انتخابوم راکوئ یا نمبرینګ ورکوئ. زه به دا اوکې کړم. دلته لیکل سوي ایمیج 1. بیا یو بل صفحې ته راځم. دلته یو ټیبل جوړوم. تاسو دا ټیبل جوړ سو. زه به یو دلته جوړ کړم چې په یو صفحه کې راشي. راشئ دلته ټیبل انتخاب کړئ. بیا راشئ ریفرنس ته، کپشن ته، کپشن ورکړئ. ایمیج 2 اوکې کړئ. دا ایمیج 2 ده. تاسو بیا راشئ یو صفحه انتخاب کړئ. دلته مثلا زه غواړم چې دا معلومات راولم. دا انټر کړم. تاسو راشئ دلته لیکلي انسرټ ټیبل اف فیګور. د عکسو صفحې راشي. مثلا دا په ټولو برخو کې د ټیبل اف کنټینټ کې هم همداسې مثال چې لینک ولري، صفحې ولري، که نه ولري، نمبر داسې راسي، که هماغه شکل راسي. تاسو هایپر لینک په شکل وي که نه هایپر لینک کوي. بیا تاسو کلیک وکړئ هماغه ځای ته بیایي. که هایپر لینک نه وي بیا تاسو هماغه ځای ته نه بیایي. دا لیبل ده او ټمپلیټونه سټایلونه دي. دا به بیا کار کوو. زه به دا اوکې کړم. تاسو وینئ ایمیج 1 ایمیج 2 دا زما لپاره ټیبل اف فیګور شو. زه چې کله په دې کلیک وکړم ما هماغه عکس ته بیایي، او که دلته راشم ما هماغه ټیبل ته بیایي. دا ډېر مؤثره برخه ده کله چې تاسو ټیبل لرئ او یا ټیبل اف فیګورز جوړوئ. له دې څخه استفاده وکړئ. که په صفحې کې تغیرات راولئ بیا اپډیټ ووهئ. او بیا کراس ریفرنس ده. کراس ریفرنس مو دلته لوستې وه. کراس ریفرنس کې څه کېدل راغله شو. ریفرنس ته کراس ریفرنس ته راشئ. مثلا څه شی غواړئ؟ هیډینګ غواړئ. هیډینګ څه شی غواړئ؟ ټکس غواړئ. صحیح ده. پیج نمبر هر څه درکولی شي تاسو ته. زه ټکس غواړم. دا د کابل ټکس راغی کابل. صحیح ده. که پیج نمبر یې غواړئ بیا راشئ کراس ریفرنس ته. هیډینګ کې څه شی غواړئ؟ دا کابل په کوم صفحې کې ده؟ انسرټ ته وهئ. تاسو ته وایي چې په اولې صفحې کې دلته یو لیکل شوي. بل اخرنۍ برخه چې ده هغه به بله ویډیو کې تشریح کړم. دا ویډیو همدومره بس.